ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. تیر اخیر افغانستان کرکټ بورډ هم T20 ورلد کپ ته سکواډ اعلان کړي. تاسو هم را سره خپل نظر شریک کړئ، زه هم در سره خپل نظر شریک کوم. ښه لوبډله ده، بده لوبډله نه ده. دعاګانې به ورته کوو چې بریاوې افغانستان ته راوړي. تاسو به ووایئ چې رحیم صدیقي ستا خوله کرکټ بورډ بنده کړله، تنخوا دله درکوي، پیسې دله درکوي. ظالمانانو زما خوله څوک نشي بندولی. زه حقه نیوکه کوم، پر ځای نیوکه کوم. بله خبر دله دا وکړم که نه، ما ته کرکټ بورډ تنخوا نه راکوي، ما ته نورې پیسې نه راکوي. ما ته به اوس څه شی وکړي؟ یو ټکټ به راته وکړي دوبۍ ته به لاړ شم، نورو ملکونو ته به لاړ شم. هغه ټکټ ورباندې زما حق دی. زه هم د افغانستان بچی یم، زه هم اوس رسمي توګه باندې ورسره یم. څنګه چې لوبغاړی رسمي یم، همداسې زه ستاسو یو لوبغاړی یم. اوس بله خبر دله وکړم، نیوکه زما حق ته دی، هر یو افغان حق ته. را به شو سکواډ ته، را به شو چې کوم ټیم منیجمنټ و، تیر شوی کرکټ بورډ به هم رایاد کړو چې کوم چیرمین و. را به شو فرحان یوسفزي صاحب ته. فرحان صاحب، تا وفادار سره ډېر ظلم وکړی، تا فاروقي ورور سره ډېر ظلم وکړی، تا ضیا شریفي سره ډېر ظلم وکړی. ستا د وجې نن په لوبډله کې نشته. ودې کتل، ته به الله تعالی ته څه جواب ورکوې؟ نیوکه در باندې کوم. خیر، دغو تپوس به الله تعالی کوي. بله خبر د خویندو ورونو وکړم، لوبډله ښه لوبډله ده. په لوبډله کې دولت زدران ته بیا چانس ورکول شوی دی، شاپور ته بیا چانس ورکول شوی دی، شهزاد محمدي ته بیا چانس ورکول شوی دی. نو ته ولې چانس ورکول شوی؟ ځکه چې زموږ زاړه لوبغاړي دي، سینیر دي، تجربه لري. فاروقي ورور ته ولې چانس نه ورکول شوی؟ چې فرحان یوسفزي صاحب خو دومره ډېر سیریزونه موږ ته برابر کړي وه چې موږ هغه اوس ختمولی نه شو. سیریز نه و، ایکسپیرینس نه لري، نو ورلډ کپ دی. که موږ نورې لوبډلې هم وګورو، دومره ځوانانو ته چانس نه دی ورکړی. زاړه لوبغاړي ټول راغونډ کړي. بیا به راشو ضیا شریفي ورور ته. ضیا شریفي ورور انټرنیشنل لوبې مخکې هم چانس نه دی ورکړی. وفادار ته به راشو. وفادار بیچاره دی، هغه شپږیزه کې چانس نه ورکولو. فرحان چې کوم وخت شپږیزه وه، یاد هم وي که نه چې یوه یا دوه لوبې کې چانس ورکړي. څه به وکړو موږ؟ بیا را به شو فضلي صاحب ته. فضلي صاحب چې کله د کرکټ بورډ رئیس شو، زه د فضلي صاحب داسې ملاتړ نه کوم چې صرف زه ورته ملاتړ وکړم. زه د الله تعالی نه ډارېږم، زه نه د فضلي صاحب نه ډارېږم، نه د بل نه ډارېږم. خو چې د چا صفت حق وي، هغه به صفت کوو. چې چا باندې نیوکه حق وي، هغه باندې نیوکه کوو. فضلي صاحب، اول خو زه تا نه خواهش کوم چې د افغانستان کرکټ ته ښه کار وکړه د زړه نه. دعاګانې به زموږ والي. که چېرته د زړه نه د کار ونه کړې که نه، د افغانستان ملت حذر چې چا اخیستی که نه، هغه بیا ښه ورځ نه ده کتلی. تیر ورلډ کپ کې فضلي صاحب راغی، هغې وخت کې هم بازو ورته لنګتې کېښود، ایسته وشړلو. بله خبر دله دا کوم که نه، که تاسو چېرته اوس د دې لوبډلې ملاتړ ونه کوئ که نه، نو دا لوبډله بیا خرابېږي. د فضلي صاحب نه مې خواهش دی چې پوره ملاتړ دې موږ کوو. کرکټ ته کار وکړه، والله دومره ملاتړ دې وکړم که نه چې دا ټول فیسبوک ته خلاف شیم که نه، بیا دې ملاتړ کوم. او که چېرته تاسو کرکټ بورډ کې خیانت وکړي، اول به درپسې رحیم صدیقي راپاڅېږي، نیوکه به در باندې کوي. ما ته پته ده چې د زړه نه په افغانستان باندې ډېر دردېږي، ډېر کړېږي، مینه ورسره لري، کرکټ سره لیونۍ مینه لري. 20 کاله دې کېږي ته کرکټ بورډ کې کار کوي، دغه آرک ته ته لاړې، بېرته کرکټ بورډ ته راغلې. ولې چې تا کرکټ سره مینه لرله. ما ته هم معلومات کېږي، نور ته هم معلومات کېږي. خو بعضې چې تا پسې خبرې کوي که نه، هغه ما پسې هم خبرې کوي. هغه د یو انسان پرمختګ نشي برداشت کولی. هغه انسان په کرکټ بورډ کې نشي برداشت کولی څوک چې کرکټ ته خدمت کوي. ته ښه کار وکړه، زه دې ستا یم، ستا زه ملاتړ کوم. دا نه چې تا ما ته د سوپر فین لقب راکړی دی. د سوپر فین لقب چې دی که نه، دا تا باندې زما حق دی او د دې د نه مننه کوم. او بله خبره پاتې شوه چې لوبغاړو ته ټکټ کوئ که نه، ما ته هم ټکټ کوئ، زه هم در سره ځم. اخو زما در باندې حق دی چې رسمي در سره یم. نور که هوټلونه او که هوټلونه چې هر چې ته موږ افغانان راټولېږو لوبډلې سره، یا لوبډلې سره په هسې وخت کې چې لوبډلې سره نه یم، ښه اتړې متړې به کوو، د هېوادوال به هم زموږ نه خوند اخلي د اتړو نه. تېر اخر کې لوبډله ګلبدین نایب هم الراونډر دی، کریم جنت هم الراونډر دی، دولت هم بیټینګ کولی شي T20 کې. دولت به خپل ایکسپیرینس کار کوي. شهزاد محمدي ورور باندې هم خوشحاله یم، اصغر باندې هم خوشحاله یم. دا نه چې زه د اصغر ګورې، اصغر ما ملاتړ کړی دی، نیوکه مې هم ورباندې کړې ده، په اصغر هم خوشحاله یم. خو ګورې که موږ وګورو د اصغر میچونه په شارجه کې هم ښه پرفارمنس کړی دی، په ابوظبي کې هم ښه پرفارمنس کړی دی. د شهزاد که چېرته موږ وګورو، هغه هم ښه پرفارمنس کړی دی په ابوظبي کې هم په شارجه کې هم. نو دلته یې زه ملاتړ ځکه کوم چې هغو حق هلته جوړېږي او بل ایکسپیرینس دی، ورلډ کپ دی، عادي میچونه نه دي.
نیوکه مې ورباندې هر ټیم کړې. اوس ځینې اوازې په راشد او محمد نبي باندې دي چې خیانت کوي ملک سره داسې کوي هغسې کوي. ګورې خویندو ورونو ورلډ کپ را روان دی. په دې ورلډ کپ کې تاسو دا ګوتې راشد ته مه نیسئ، دا نبي ته مه نیسئ، یو موټی شئ افغانستان جوړ کړئ. که هغه زمونږ پګړۍ والا خدمت کوي یا که زمونږ تیر حکومت خدمت کولو، چې هر څوک خدمت کوي موږ یې ملاتړ کوو. که څوک خدمت نه کوي ولا که سره ملاتړ وکړم، اول ورباندې زه نیوکه کوم، بړکې به ته نه وباسم درته. اوس دغه لوبډله د پوره سپورټ کوي. ما خو مخکې هم درته ووي که نه، فاروقي ورور سره چې فرحانو ده ظلم کړی دی، وفادار سره ده ظلم کړی و، زیاد سره ده ظلم کړی و، نورو میرویس اشرف فیوچر یې تباه کړي، میرویس اشرف ورور فیوچر یې تباه کړي. دی ذمهوار دی چې هر څوک افغانستان سره خیانت کوي که نه تباه او برباد شي. موږ کرکټ بورډ سره څنګ په څنګ ودرېږو، په دې لوبډله باندې دې کار وکړي. او دا بعضې چې کوم همداسې څو فالورز لري دوی ته وایم که نه نیوکه کوئ، ښه په ځای نیوکه کوئ. مننه.